نوم مې عرفان، زه په 10م صنف د مکتب کې یم او کرکټ مې ډېر خوښېږي. انشاءالله غواړم چې ځان ملي ټیم ته ورسوم او غواړم چې لاړ شم هغې. شاه محمد شهزاد او دولت زادران، د شهزاد محمد شهزاد هغه ځکه ښه بیټسمین دی، ښه اوپننګ آغاز کوي او دولت زادران چې ډېر ښه بالینګ کوي. زه انشاءالله غواړم چې آلراونډر شم، آلراونډر یم. ښه لوبه مې دې ځای کې چې دی 113 منډې مې کړي پکې لوبه کې یو لوبه کې. دا یاره شلوره لوبه وه. غواړم چې کرکټ وکړم او ښه راتلونکی ولرم، لاړ شم اکاډمۍ ته، اکاډمۍ نه ځان وباسم 19 کلونو ته. بعد د 19 کلونو به انشاءالله ګورو به ملي ټیم ته انشاءالله لاره پیدا کړو. نوم مې کریم شاه دی، اوسه کال د 12م ټولګي څخه فارغ شوم او کرکټ سره ډېره زیاته مینه لرم او په کرکټ کې مې بیټ ډېر زیات خوښېږي او سره فیلډینګ، بال هم پارټ ټایم بالر یم، بال هم بعضې وخت ضرورت چې بالینګ هم کومه. بیټینګ کې په 4م پوزیشن وځم او د خپل ټیم هیټر یم. یو فلحال پخوا یو په ننګرهار کې خپل ټیم کې اوپنر وم او اوس چې دا 2 کاله کېږي دلته کابل ته راغلی نو دلته په خپل ټیم کې 4م وځم او هیټر یم او د دې ټیم د 11م بلاک کرکټ ټیم کپتان هم یم. ولې نه ګورو، په افغانستان کې راشد ارمان خوښېږي چې ډېر په زړه پورې کلاړي دی، پلیر دی چې په 3 واړو اړخو کې ښه پرفارمنس کوي. په چې د خوښې زما فیورټ پلیر په د انډیا دی، هغه هم کیل راهول دی چې ډېر زیات مې خوښېږي او دا مې یو هیله او ارزو ده چې هغه وګورم. بلکل غواړو نو چې په افغانستان ټیم کې ولوبېږو او په IPL کې په RCB ټیم کې ولوبېږو. تللي وو اکاډمۍ ته، تللي وو استقبال بیرته اکاډمۍ ته تللي وو په ننګرهار کې. تقریبا ډېر زیات نفر دلته کرکټ سره مینه لري او د جمعې په ورځ چې رخصتۍ ورځ وي ډېر زیات نفر راځي او دلته رخصت یې، کورسونه مکتب یې نه وي او کرکټ ډېر زیات خلک دلته کوي. ما نوم نومان د پلار نوم مې سید حبیب، زه د ننګرهار اوسېدونکی یم. ومې جیم کې درس وایم. کرکټ ډېر وړوکی نه یم، شوق ورسره. مخکې م ډېر ښه بال کوم دلته زه مشهور وم او اوس بیټینګ کوم. راشد او شیرزاد ځکه سره ډېر مینه لرو، ښه بال کوي، افغانستان ویاړ ده. زه ډېر ارمان لرم چې ملي ټیم ته لاړ شم او د افغانستان د ټیم نمایندګي وکړم. Wala, Shaba. What a brilliant shot.